یو کلي کې ګل نومې سړی اوسېدو. ډېر غریب و. یو ورځ کور کې ناست و. ښځې ورته وویل سړیه واړه وږي دي او کور کې د خوراک څه نشته، دا به څه چل کوو؟ ته غم مه کوه هلکه ارلنمه، الله به خیر کړي. ګل دا خبره وکړله، د کور نه روان شو. په دې کلي کې یو سیټ اوسېدو. ګل به اکثره د هغه نه ګرس پیسې اخیستلې. ګل سیټ له ورغی او ورته ویې سیټ ما لږې پیسې راکړه، ماشومان مې وږي دي، زه به ډېرې زر درکړم. تاسو خبره نه ده ګله، خو تا ما نه لنډې پیسې نه دي راکړې، لکه زه تا له پیسې قرض نه شم درکولی. ګل له سیټ نه خبره روان شو. چې کله ماښام کور ته راغی او ښځې ورته ویې دا به څه چل کوو، نن بیا د خوراک څه نشته، براله او ماشومان وږي ویده شو. زه څه وکړم، زه خو خپل محنت کومه، ته به سبا که خیرې کار له ځمه، د ځنګل نه به خشاک راوړمه او بیا به یې خرڅومه. کله چې سهار شو د ګل ښځه هم کار له ووتله. په لاره هغې یو بزرګ ولیدو. بزرګ ورته ویې چېرته ځې؟ زه ځمه مزدوري کومه، خو کور کې مې بچي نه ارځي. بچي داسې کار وکړه، دغه اس تړلی دی د ځان له بوزه، او خاوند ته دې ووایه چې په دې باندې د غر نه خشاک راوړي او هغه دې خرڅوي. دا ډېر برکتي اس دی، د دې اس په وجه نه الله به تاسو وږي او مالدار به شئ. د ګل ښځې هغه اس روان کړو او کور ته یې راوستو. ګل چې اس ولیدو د ښځې نه یې تپوس وکړو ښځې دا اوس چېرته و؟ دا خو مال یو بزرګ راکړو، وایي چې خاوند ته دې وایه په دې مزدوري کوي. ګل ډېر خوشحاله شو. هغه اس بوتو او د ځنګل نه یې خشاک راوړو. هغه خشاک یې بازار ته یوړو. هلته اواز لګاو راشئ خشاک والې خشاک والې. دې کې یو جوړه غوندې سړی راغی او د ګل نه یې هغه ټول خشاک یې ورته واغوستو. ګل ډېر خوشحاله و او په هغه پیسو یې خپل قرض یې ختم کړو. سیټ له راغی او سیټ له خپلې پیسې ونې چې په دې قرض وې هغې یې ورکړې. وویل سیټ ستا پیسې او په هغه ورځ تا ما سره مدد ونه کړو، خو الله زما مدد وکړو. ټوله هغه بچي کور کې ښه په موضوع ناست وو او ښځې ورله باقي سم پخلي تیارول. ګرانو کتونکو، د دې کیسې مقصد دا دی چې موږ له په سخت وخت کې صبر نه کار اخیستل پکار دي، لکه چې صبر کوونکو سره د الله مدد وي. دا ویډیو ستاسو خوښ شوې وي، موږ د چینل سره سبسکرایب کړئ. Thanks for watching. الله حافظ.